قسم درته خورم چې نن زه ویډیو ته نه کېناستم. زما کیمرامین زه په زوره کېنولی یم. زما کیمرامین زه په زوره کېنولم چې وښیه د خپل پښتون دا چیخرم وښیه خلکو ته. د خپل پښتون دا چیخرم خلکو ته وښیه چې د یو سړي دوه ښځې وي، خپلې دوه ښځې وي په نکاح کې، او یو دونه ماشومې سره زنا کوي، په بانه کور ته بوځي، هلته ورسره زنا مو کي او بیا یې مړم کي. د نننۍ ویډیو مقصد دا دی، یعنې زه نه کېناستم چې ستاسو کور کې ماشومان دونه شي نو بیا یې بار ته مه پرېږدئ، ځکه چې زما پښتون دومره ماشومان هم نه پرېږدي. زما پښتون دونه ماشومان هم نه پرېږدي. د خدای خاطر وکړئ، خپلې لوریانې بار مه پرېږدئ. اخیری وخت دی، ما چې ته ځناور نه دی لیدلی، ما چې ته خر نه دی لیدلی چې یو دونه خرې سره یا خر سره دا کار کړي، هم په خپل وجود چې برابري ای سره دا کار کوي. قسم دی چې زه په دې ټاپک خبرې نشم کولی. دونه مې دا اړه خفه دی چې دا ویډیو ما وکته، تاسو مو ګورئ، دا ویډیو تاسو مو ګورئ، بیا ووایئ چې دله کومه سزا ورکول پکار دي. دا ویډیو تاسو وګورئ. معلمه دوه ښځې دې وکړې نو بس کې که نه، نو بس څه بدې منه خو زه پیمان چې لکه ما دوه ښځې کړي وې، د هغې په وجود زما د لاس نه غلط کار وشو، ولې وشو مسئلې سره. نو دغه ماشومه چېرته روانه وه، چېرته تله چې تا بوتله؟ دا سره دکان مخې ته روانه وه او ما ورته مې دا صابون زموږ کور ته ویسه. کله چې دې سره زموږ کور ته صابون ویوړو دغه شان جي بس په ځان څه نه یم پوه شوې او دې سره جي ما دا غلط کار کړی سر. ډېر زیات ستومان داسې لکه ستومم لکه چې دا ما سلو ماشومان سره چې غلط کار کړي. بیختې وځي ستا د دغه ستومانۍ، ستا دغه پیمانې ته نن په داسې ځای کې ودرولي که نه. ستا کور کې د بچي شته ماشومان؟ یو لور مې ورسره وفات شوی دی. یو لور دی ده. خپل بچي دې نشته ځکه خو درته د بچو د مینې پته نشته. بلکل سر. خو ته د اولاد د مینې نه نه خبر؟ نه خبر سر. ته د اولاد د خوږې میوې نه نه خبر چې اولاد څومره خوږه میوه ده. بلکل سر. اورېدلې مې داسې دي چې د دې هلک دوه ښځې هم شته. او جی بالکل دوه ودونه یې کړي. بالکل دی وایي چې او زما دوه ښځې دي. الحمدلله ما دله نه توبه ایستې ده او که زه سر روم زم مثال زما به دوه لارې سر، یا به زه په خپله ځان وژنم یا به ټول عمر تبلیغ کې ځم. سیلاب دې راشي، زلزله دې شي، وبا دې راشي.